PSL پاکستان سوپر لیگ په دې لنډو ورځو کې شروع کیږي. د ټولو خويندو او ورونو نظرونه غواړم. په کمنټس کې را سره خپل نظرونه شیر کړئ. نیوکه ستاسو حق ته وس، خو دا زما نظر هم واورئ وس. پاکستان سوپر لیگ کې سږ زیاتره افغان لوبغاړي لوبېږي، لکه مجیب الرحمن، محمد نبی، راشد خان، کیس احمد، نور احمد او که کوم لوبغاړي مې مس کړي بخښنه غواړم. تاسو ته ښه معلومات دی چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم ګورنمنټس دي د دوه دواړو سره سي نه لګېږي. مخکې د پاکستان چې کومو سوپر لیګو په دې کې افغان لوبغاړي نه لوبېدل، یو دوه ځل لوبېدلي وو چې د هغې نه پس بیا نه لوبېدل، ځکه چې د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت پولیټکس کې سره زیاته ورانه شوې وه. بیا عمران خان راغی افغانستان ته، نو د افغانستان کرکټ بورډ سره هم خبرې وکړلې، د افغانستان ګورنمنټ سره هم خبرې وکړلې چې کرکټ یو د امن لوبه ده، باید یو د امن پیغام ورکړي. بالکل د امن لوبه ده. بیا ما هم یو ویډیو کړې وه، که چېرته پاکستان کرکټ بورډ خپل لوبغاړي افغانستان ته نه راپرېږدي یا د افغانستان چې کوم لیګ کېږي په دوبۍ کې دې ته نه راپرېږدي، نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم پکار ده چې لوبغاړي دې ورپرې نه دي. خو ما چې خپله کرکټ بورډ سره خبرې وکړلې چې سږ چې کوم د افغانستان پریمیر لیګ کېږي په دې کې به د پاکستان لوبغاړي هم لوبېږي، زما زړه خپله هم خوشحاله شو چې ښه خبره ده. بعضې کسان به دا سوچ کوي چې تاسو صرف نفرت غوروئ. ښه، نن د امن پیغام زه ورکوم. زه ګورم چې څومره کسان اوس په دې کې برخه اخلي، څومره کسان خوشحالیږي. خو ګورئ، دا زما خبرې یاد وساتئ، دا د پاکستان خلکو ته وایم. من خپل افغان لوبغاړي در پرېښودل، پاکستان سوپر لیګ کې لوبېږي، د پاکستان چې کوم PSL دی دا به ورباندې ښایسته ښکاره شي. پېښور زلمي سره مجیب الرحمن دی، لاهور سره راشد خان دی، کراچۍ سره محمد نبی دی، ښایسته به ښکاره شي. خو ستاسو نه هم خواهش کوو چې کله زموږ APL راشي، تاسو هم باید خپل کرکټ بورډ ته پیغام ورکړئ چې لوبغاړي ورپرېږدئ، مینه محبت خپور شي. که چېرته ستاسو PCB خپل لوبغاړي نه راپرېږدي افغانستان پریمیر لیګ ته، نو بیا هم لانجې جوړېږي. دا چې کوم دا نفرت دی دا بیا مخکې ځي. دا داسې نه شوه چې پاکستان سوپر لیګ دی دا یو ځل کېږي، نه، دا په هر یو کال کې کېږي. که تاسو چېرته لوبغاړي دا ځل افغانستان پریمیر لیګ ته راپرېنښودل یا شپږیزې ته په کابل کې، نو بل ځل زموږ کرکټ بورډ هم کولی شي چې لوبغاړي در پرې نه دي. دا ځل ډېر افغانان هم خوشحاله دي، ډېر د پاکستان والا هم خوشحاله دي چې افغان لوبغاړي لوبېږي. تاسو ته ښه معلومه ده چې راشد خان دنیا کې اول نمبر بالر دی په T20 کې، هغه پکې لوبېږي. د PSL چې کوم رنګ دی هغه ورباندې ښایسته کېږي. ما خپله هم ویډیو کړې وه، ما باید ورپرې نه دي. خو دلته چې کله ما کرکټ بورډ سره خبرې وکړلې، هغو ما ته ډاډګیرنه راکړله چې دا ځل به راځي. زه یې وایستایلم هم چې رحیم صدیقي ته همیشه حق وینا کوي، حق خبره کوي. په دې خبره سره موږ ملاتړ کوو. که چېرته دا ځل PCB خپل لوبغاړي را پرېنښودل، بالکل د افغان لوبغاړي به بیا بینډ کېږي په PSL باندې. څو موده مخکې که تاسو ته ښه معلومات وي چې د راشد خان په اړه پاکستان میډیا یو خبر خپور کړی و چې راشد خان بینډ دی په پاکستان کې. بیا ما پاکستان چې کوم میډیا ده اکثره زه زیاتره پیژنم، ځکه چې زه خپله د کرکټ یو فین یم، نو هر کس ما سره خبرې کول هم غواړي او زه هم ورسره کول غواړم. زه خپل نظرونه هم ورسره شریکوم، د نیوزیلینډ په اړه هم ورله خبرې ورکوم. هغو ماته ووی چې راشد خان ته هېڅ ستونزه نشته، پاکستان کې به ورته مینه ورکړي ټول، چې PCB د هغه به یې هم ونازوي. مجیب شو، پېښور زلمي لوبډلې سره دی، جاوید افریدي ورور به هم ورله مینه ورکړي، هغو ته به یې پارټي هم نیسي، د امن پیغام به ورکوي انشاءالله. ښه، پاتې شوه دا زموږ پښتنو ته زما پیغام و. پښتنو، که تاسو وګورئ زما ټیک ټاک کې اوسه پورې ما د پاکستان نوم په غلطه نه دی اخیستی، د پاکستان د بیرغ مې بېعزتي نه ده کړې، د پاکستان د مشرانو مې بېعزتي نه ده کړې. اکثریت چې زه ګورم ماته کنځل کېږي، خو زه په دې کنځلو نه شاته کېږم. ګورئ، زه همیشه حق خبر کوم. دا خان بابا نه شو، دا چې پښتون سره ظلم شوی او دا هغه ویډیو نه شو. ما زیاتره ویډیوګانې کړي دي. که په افغانستان کې یو کس غلطي وکړي یا په پاکستان کې وکړي، که پاکستان کې پښتون سره ظلم وشي، پښتون زما افغان دی.
ځکه چې هر یو پښتون افغان دی په هغه باندې زه ننګ کوم. که بیا هم پښتون چېرته وایي چې زه افغان نه یم زه پاکستانی یم په هغې پښتون هم زه ننګ کوم، ځکه هغه خو چې زما د نیکه لمسی دی، زما د نیکه اولاد دی، زړه مې ورباندې درد کوي. زه همیشه د ظالم خلاف خبره کوم. افغانستان کې کرکټ زمونږ خپل کرکټ بورډ باندې زه بریک نه نیسم چې زه د افغانستان د کرکټ سوپر فین یم، ګرځم کرکټ بورډ سره، خو د کرکټ بورډ په تنخوا نه ګرځم، الحمدلله په خپلو پیسو ګرځم. ګورئ که تاسو ته ښه معلومات یې چې زه افغانستان کرکټ بورډ سره رجسټر نه یم. نن مې ورسره خبرې کولې ویلیم صدیقي که نه وی بعضې کسان مخالف لري چې هغو کرکټ بورډ کې وایي چې دا کس به رجسټر کېږي نه، او آی سی سی سره بالکل رجسټر یم، ځکه چې آی سی سی دې کې کار نه لري. نیوکه ستا حق ته همیشه. دلته نیوزیلینډ کې تا سره څوک کار نه لري، نه ګورنمنټ کار لري نه بل، چې ته د چا بېعزتي نه کوې بغیر حق خبرې کوي. همیشه خلک دې ملاتړ کوي. باید موږ راپاڅېږو، که څوک مینه خپروي مینه به خپره کړو، او که چېرته بیا تاسو پالیټکس دا کرکټ پالیټکس ته ځي نو بیا هم زه خپلو افغانانو باندې ننګ کوم، بیا هم خپلو لوبغاړو ته راپاڅېږم، یو پیغام ورکوم چې نه پی سی بي لوبغاړي نه راپرېږدي مه ورځئ. خو اوس دا خبره دې ته اړ شوې ده چې پی سی بي هم لوبغاړي راپرېږدي، افغانستان پریمیر لیګ ته شپږیزې ته هم، او افغانستان چې کوم کرکټ بورډ ته هغه هم لوبغاړي ورپرېښي دي، تللي دي په پی ایس ایل کې لوبېږي. بالکل چې موږ ته افغانانو ته څوک مینه راکړي 100 ځل به ورته مینه ورکړو. الله مو ټول خوشحاله لره. که دا زما پیغام هم خوښ شوی کمنټس کې ولیکئ. زه چا څخه نفرت نه کوم، همیشه سپینې خبرې کوم. په دې ځینو سپینو خبرو راز سره د افغانستان کې هم تقریبا دا 10-15% خلکو نه لګېږي، پاکستان کې هم نور په ټولو باندې ګران یم. که تاسو نن سبا کې د رحیم صدیقي نوم وګورئ د کندهار نه تر اټکه پورې چې څومره پښتون دی د رحیم صدیقي نوم ورته واله، بعضې به نفرت کوي، بعضې به وایي چې واو خو زبردست کس دی، سپینې خبرې کوي. سپینو خبرو کې خلکو ورسره نه لګېږي، ځکه خلکو بدې شي. کنې په دې لنډو ورځو کې وګورئ یو نعت شعر وځي، هم پاکستان نه کس یو ماته ډاله یې کړی دی، هغه به مو اورئ. ښې شېبې او ښه وخت ټولو ته الله په امان.